داسې حکمرانی د هر چا پړه باندې حکمران یوازې زما پړه نه دی ګورې یوازې دا ویډوکیټ صاحب پړه نه دی یوازې د مولا او د قاري پړه نه دی د دنیا د هر مسلمان پړه باندې د هغه مقدس هسته عظیم الشان عشق او محبت پروت دی دا خاصیت زمونږ راغلی دی ګورې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو خاصیات لري ما نه کله ناکله بیان علمي شي بیا لږ تکلیف وي خو دې ته خصوصیت وای په دې کې د علامه ابن ملقن یو ډېر لوی ښکلي کتاب اوس شایع شو ابن ملقن دا شافعي دی مصري دی قاهري دی ډېر اعلی ترین ښکلي کتاب امام ابن ملقن په خصایصو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی خاصیتونه څه ته وایي چې نورو پیغمبرانو له الله نه دي ورکړی صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړي دا نور پیغمبرانو نصیب شوی نه دي صرف په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اعطا ورکړي دا 15 او یا خاصیتونه راغلي دي 175 خاصیت راغلي یو ناشنا خاصیت ته وایم د سیرت یو کتاب کته سمولیان ځان لا پیدا کوي او تاسو مليان بالیب کتاب پیدا کوي چې دا میان د پیسې درکې او د دې میانو نن سبا احجار جوړ شوی دي ګورې دا یاد ساته په پیګه کنه بهرامون دوستان دا راځي ته تخصص له زمونږه د ما کتابخانه لیدلې ده زه کله ناکله ورته وایم د عوامو نه څه جوړ شوي دي احجار جوړ شوي دي ګورې یو په 90,000 روپۍ باندې یو کتاب او بله ورځ مې دوی ته وویني جاه القاري د بخاري شرح راله او د دوی د لاندې یا د تخصص فی الفقه خوا سره مې ملګري میلو مې کړو په 100 باندې ده په 1,50,000 روپۍ باندې د مولا صاحب یو کتاب نجاح القاری کېږي هلکه وي ځان له پیغوا ولې نه روپۍ خو به راخلي د مولا په کتاب په 1,50,000 روپۍ باندې څه کوو 1,50,000 روپۍ باندې د بخاري یو شرح نجاح القاری راغلی ده 1,50,000 باباجونو چې دوی مولیانو له ته پیسې نه ورکوې هسې خبره کوم که نه تاسو د عوام خو ډېر ښه خلک یې ډېر ښه خلک یې ډېر ښه خلک یې مونږ هم کله ناکله ویو زه کله ناکله ویم خفه کېږې د ما نه ما زمونږ پرې پښتنو کې پرې پنجابیانو کې یو فرق دی دا پښتانه ني دې کې په پنجابیانو کې او په پښتنو چې کوڼې نه زه څوک یم په پښتنو کې او په پنجابیانو کې یو فرق راغلی دی هغه فرق دا راغلی دی اخوا پنجابیان نه دي مونځ نه کوي ګورې ښه او روجه وي انګه وي رمضان جاڼی پټان جاڼی خو یو کار پکې دی ښه څه کار پکې دی وایې که نه سخا پکې ډېره زیات او زمونږ د دې پښتنو زما عمره ګیرې او غټې غټو لوټې خو نه الله شان دی هر وخت کې د دوی په خوا کې خو چې ورته وی پیسې او چنده نو د پوزې نه پوکڼی بیا جوړه کړي وای بیا مولیانو چندې شروع